شیخ صاحب وظیفې کوي منځونه کړي او دا ظالم په خپله تعویضونه کړي نه پیژني خپله دی حرام حلال بل ته په منبر بیا بیانونه کړي او دلته کې د خور حق ورکوی نه شي روله سړی څنګه خجونه کړي دلته کې رور مړ کړي په جایداد باندې هلته بیا د مکر نه ویرونه کړي او دلته ازاري سړی بېغمه وي دلته بې ازار سړی غمونه کړي دلته کې د مور زړه لړزولی وي هلته د کعبې نه طوافونه کړي او ډېر په بښنې سره چې غواړي دوی د مور مرګ چې تقسیم وکړو غواړي دوی د مور مرګ چې تقسیم وکړو دوی هر وخت د خدای نه دا سوالونه کړي او شیخه مور کعبه د مور جنت مور چې نه وي څه به جایدادونه کړي او چا چې زما ژوند په اور سېزلی دی هغه لیونی په لاس ګلونه کړي کونډ او یتیم دلته نه هر ناس وي خان صاحب په بخمل باندې خوبونه کړي او یمن سوره دلته رښتیا مه وایه خلک په رښتونې ګزارونه کړي نوم د جانان زما د قبر په خازه کې نه و ښکارېدو داسې لکه زړه چې مې سینه کې نه و او زما د مرګ تهمت چې چا باندې چا ولګو پښتنو ښه غرور مې نن په جنازه کې نه و او دفن مې نه کړو مې اوس هم د زړه ور کې پروت دی ستا د ارمان ځای مې د زړه په هدیره کې نه و زما د مرګ نه یې خبر کې په یار مې بې اختر اختر کې که راځي لاره ورله ورکې او کفن مې مخ نه ورته لر کې چې خیره دیدن مې کې ترې نه ځمه د سپینو خلکو تورو زړونو ته حیران پاتې شم د ځینو خلکو د نیتونو ته حیران پاتې شم دومره ړانده دي چې زما غربت بیخي نه ویني زه خو د خپلو ارمانونو ته حیران پاتې شم چې د شملې په ځای کې مرې ته لوپټې په سر کې د دې ځوانانو د سرونو ته حیران پاتې شم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، څنګه یې تاسو ښه؟ ګرانو کتونکو یو ځل بیا زموږ میلمه شوی یو شاعر دی چې ډېر زیات کم عمر دی، نو هغې سره به شعري حوالې سره هم گپ شپ لګو او دا تپوس په دې نه ضرور کوو چې دونه کم عمر کې شاعر څنګه جوړ شولې. نوم یې دی منصور غفاري. نو السلام علیکم منصور غفاري. وعلیکم السلام. منصور غفاري ته سوالونه مې راوړي دي، اجازت دی؟ او چې ولې نه. ښه منصور غفاري ټول ناول خو دا راته وایي چې تاسو کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ مونږ مردان سیمې سره تعلق ساتو په مردان کې شمسي روډ چې کوم دی کالج چوک ګلي باغ. ښه د شمسي روډ ورته ولې وایي؟ یا د شمسیانې دي که څنګه؟ نه چې بس تا خو نوم دی، بس صرف نوم دی. ښه منصور غفاري رور د تاسو نوم سره د غفاري ولې لیکئ؟ دا قوم دی که نه د تاسو اصلي مطلب نوم سره راځي ده؟ نه چې غفاري زما د والد صاحب نوم عبدالغفار و. زه چې کله وشوم نو 2 میاشتې پس غالبا زما والد صاحب وفات شو، نو بیا ما خو لیدلی هم نه وه، نو زما د ماشوموالي نه دا خواهش و چې زما د والد صاحب نوم ما سره یاد شي، ځکه چې د هغه نوم زما نه لر شوی و، هغه به ما سره چا نه یاد و. نو بیا چې کله ما شاعري سټارټ کړه نو ما له استادانو تخلص راکړو، نو ما ورته ویل چې تخلص خو به زما غفاري، نو د هغې نه بعد ما ځان له نوم منصور غفاري کېښودو او زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې الله تعالی ما له دومره دغه راکړو چې زما د والد صاحب نوم ما سره دوباره راجمدی شو. اوس چې کوم ځای کې ما ته اواز کېږي منصور غفاري نو زه به ډېر خوشحالېږم. دا خو چې وایي زه وایم چې منصور غفاري. ښه منصور غفاري تاسو په دومره کم عمر کې شاعر یې، ها د چا شاعري کوئ تاسو که نه خپله شاعري تاسو کوئ؟ نه چې زه خپله شاعري کوم. خپله شاعري؟ شاعري تاسو څنګه کوئ؟ لکه دا شاعري څه کلاسونه اخیستی شي؟ لکه موږ چې واړه سکول ته بتللو تاسو څه کلاسونه اخلئ او که نه شاعري خپله ذهن ته راځي؟ نه چې بس تا خو خپله ذهن ته راځي. ته یو شاعري وکړه که نه چې موږ هم وورو. ښه جي زه تاسو ته یو غزل ویم چې نوې دی که دې نه مخکې تاسو سوشل میډیا باندې؟ نه جي نوې غزل دی. ښه نوې دی؟ او جي دا خو ډېره ښه خبره ده. د بې غیرتو د کوڅې خلک یو، مونږ د بې ننګه ښاري خلک یو، مونږ د انسان وجنه کوپر ګڼو، مونږ د یو داسې نظریې خلک یو. او راشه تاریخ د باچا خانو ګوره، راشه تاریخ د باچا خانو ګوره، مونږ د یو داسې نظریې خلک یو. ډېر ښه. راشه تاریخ د باچا خانو ګوره، مونږ د سپېڅلې عقیدې خلک یو. او مونږ خپل ایمان په محبت راوړی دی، مونږ خپل ایمان په محبت راوړی دی، مونږ میخانه کې د سجدې خلک یو. زبردست. او زمونږ پهچان دروغ دوکه او فریب، زمونږ پهچان دروغ دوکه او فریب د تش قسم او د وعدې خلک یو. او منصوره څنګه مسلمانان یو مونږه پس د ګناه نه د توبې خلک یو. زبردست. ډېر حد دې وکړو. د خپله شاعري ده؟ او چې دا زما خپله. ښه یو کوېشن تاسو نه هم کوم، دا ما یو بل شاعر نه هم کړی و. تاسو بچه خان مطلب سپورټ کوئ؟ او جی بالکل. ډېر خلک داسې دي که نه چې څومره هم د مطلب شاعران دي کوم د غټ غټ شاعران دي هغه بچه خان سپورټ کوي. د تاسو کله شاعري زده کوئ تاسو ټولنه د بچه خان مرکز کې کوئ که څه حساب دی دا؟ باچا خان چې دی نو پښتنو لیډر و. صحیح. او جی نو هغه د پښتنو لیډر او بل هغه زمونږ د پښتنو لپاره چې کوم څه کړي دي نو هغه یو لیډر هم نه دی کړی. بالکل.
نو د دې وجې موږ سپورټ کوو. صحیح ده. او اکثر د شاعران چې کوم دي کنه بچخان پلس افغانستان اخکي، تاسو د افغانستان حواله سره څه شاعري کړی ده یا لیکلی مو ده؟ نه چې افغانستان اصل کې ما دومره تاریخ نه دی سټډي کړی. صحیح. نو مردیم دومره نه دی کنه، سویم کې سبق وایي. زه 10 کلاس اوس مې 10 کلاس ایگزام ورکو. ها 10 کلاس کې بیا ورکوټ ډیر زیاته ولا تکړه ښه شاعري دې زده کړې ده. ښه ته شاعري لکه مطلب څوک شاعر جوړیږي کنه هغه خو یا مینه کړې وي یا اکثر داسې وي چې شپونکی وي هغه شاعر جوړ شي کنه، تاسو خو چېرته مینه نه ده کړې؟ دا تپوس ما نه مخکې مې شوی ما په هغې کې ویلي چې او ما مینه کړې ده، خو مینه چې دی نو انسان چې زړه ورسره نو خو به خامخا مینه کوي، خو دا مینه چې دی نو ضروري خو نه چې دا یو جینۍ سره وشي. ما مینه کړې ده بالکل، خو ما د خپل وطن سره مینه کړې ده او د خپلې خاورې سره او د خپل قام سره ما مینه کړې ده. خپل خاورې سره مینه کړې ده. او چې عشق چې دی نو هغه بیا بل طرف دی. عشق خو دې نه کړی؟ نه چې عشق ما کړی مې نو زمونږ په دې خاوره باندې چې دی نو دا عشق یو ګناه ده، زمونږ د پښتانه عشق نه مني، نو چې بیا دی عشق نه مني او دی ولې د ګناه نوم ورکړی دی نو انسان به د هغې دغه په خپله سینګه وکړي چې ما د ګناه مطلب ریورس ګیر دی ولګولو. ګورې کوم کږی چې تې کړی د ویډیو ګوري بیا به دې تنګوي بیا وایي چې ښه ته ما سره عشق نه دی کړی هلته دې ویلو. نه چې بس ما خو تاسو ته بس دا خبره وکړه چې زمونږ د پښتانه عشق نه مني، نو بیا به زه دې چې ورته ګناه وایي نو زه به د خپلې ګناه اظهار په خپله سینګه وکړم چې ما دا ګناه کړې ده. صحیح ده. ښه منصور غفاري وروره، تاسو یوسف جان انټرویو کې مولیانو پسې څه شاعري کړې وه، هیا تاسو مولیانو پسې دا کومه شاعري کړې وه او که نه تاسو بل څه مطلب ودي نه؟ او جی بالکل ما هغې کې یو غزل ویلی و تاسو ته یې ویم، ما لاست کې یو غزل ویلی و چې شیخ صاحب وظیفې کوي منځونه کړي او دا ظالم په خپلو تعویضونه کړي، نه پیژني خپله دی حرام حلال بل ته په منبر بیا بیانونه کړي، او دلته کې د خور حق ورکوی نشي ربه دا سړی څنګه خجونه کړي، دلته کې رور مړ کړي په جیداد باندې هلته بیا د مکر نه ویرونه کړي، او دلته ازاري سړی بې غمه وي دلته بې ازار سړی غمونه کړي، دلته کې د مور زړه لړزولی وي هلته د کعبې نه طوافونه کړي، او ډېر په بخښنې سره چې غواړي دوی د مور مرګ چې تقسیم وکړو، غواړي دوی د مور مرګ چې تقسیم وکړو، دوی هر وخت د خدای نه دا سوالونه کړي، او شیخه مور کعبه د مور جنت جنت مور چې نه وي څه به جیدادونه کړي، او چا چې زما ژوند په اور سېزلی دی هغه لیونی په لاس ګلونه کړي، کونډه او یتیم دلته نه هر ناس وي، خان صاحب په بخمل باندې خوبونه کړي، او یا منصوره دلته رښتیا مه وایه خلک په رښتونې ګزارونه کړي. نو په دې کې ما نه خلکو ما نه پکې علیمان صاحبان هم خفه شوي، هغوی ما ته ویلي وو چې تا د ړومبني شعرونو کې مولیان یاد کړي دي، نو زه هغې ته یو خبره کوم چې علیمان صاحبان خو زموږ د سر ګلونه دي، ما هغې پسې داسې هېڅ خبره نه ده کړې، او ما د بجلیګر مولانا صاحب یو ویډیو که تا هغه وایي چې یو کس ته تپوس وکړو چې مولانا صاحب د علیمانو چې دی نو د شیخانو هم دغه غلا شروع کړه، نو مولانا صاحب ورته وایي چې شیخانو غلا شروع نه کړه غلو ګیرې پرېښودې، نو زه ما خبره کوم چې ما ټول علیمان نه دي یاد کړی، د کم علیمان چې د کم خلک چې دي نو دوی د مولیانو په جامه کې منافقت کوي، ما هغه خلک یاد کړي دي کم چې د مولا په جامه کې منافقت کوي. په دې پسې ما بیا یو بل شعر هم لیکلی دی چې د بعضې ملایانو په پټکو خلک دوکه کړل، د بعضې نیم شیخانو په تسبو خلک دوکه کړل، ډېر ښه. د بعضې د پښتون نامه په سین باندې لاو کړه، د بعضې د پښتون نامه په سین باندې لاهو کړه، د بعضې جنکو په لپټو خلک دوکه کړل، ډېر ښه. او د بعضې نیم ځوانانو له بنګړي والې پکار دي، د بعضې نیم ځوانانو له بنګړي والې پکار دي، د بعضې نیم ځوانانو په شملو خلک دوکه کړل، ډېر ښه. او دا تور خلک قسم دی په زړه سپین دي که منې، دا تور خلک قسم دی په زړه سپین دي که منې، د سپینو سپینو خلکو په وادو خلک دوکه کړل. ډېر ښه. مننه. او مقته ده چې دا بعضې منافق ترخ کې بوتان ساتي منصوره، د بعضې منافقو په سجدو خلک دوکه کړل. ډېر ښه. ډېره مننه. ښه تاسو اوس دا هغه وکړو که نه اوس ته کې بعضې ویلي ته که هغه ټایم دې بعضې ویلي بیا به نه مولیان نه خفه کېدو، نو بعضې پکې وایه بیا صحیح دی که جی صحیح دی. او تا وویلو چې دا تور خلک په زړه باندې سپین دي، نو دا خو ته هم سپین بیا په تا زړه باندې تور یې؟ نه جی دا چې دی نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې دی نو هغه د رنګ نه تور و خو هغه د زړه نه سپین و، او ابوجهل چې و نو د هغه د رنګ د ښه و خو هغه په زړه کې چې کوم دی نو د زړه نه تور و. صحیح. دغه طرف ته اشاره ده. هغه طرف ته اشاره ده. شعرونو باندې زه دونه نه پوهېږم، زه یو ورځ داسې حساب د پېښور یونیورسټي کې اکثر ټولنه کېږي د شاعرانو، ښه جي اباسین صاحب اکثر داسې ټولنه کوي که نه، نو زه ورغلی وم هغې بېل بېل معنی ته نه ویستلې، هر شعر کې بېله بېله معنی پرته وه، خو بهرحال را به شو پروګرام ته. تاسو وختي خبره وکړله دا کوېسچن ما لیکلی و ځان سره چې مور پلار خو دې نه منې کوي، تاسو خبره چې والد صاحب خو مې وفات شوی دی، مور خو دې چېرته منې کوي نه چې شاعري مه کوه خپل سکول سبق ووایه، یا داسې خاندان والا بل څوک یا مشر ورور یا تره زوی تره
بالکل سر نه خو ما سره سپورټ نه و خو زما یو ماما دی نو زما سپورټ یې هغه وکړو کور کې بیا دی راغونډ کړل ورته وی چې دا خو د ادب لار ده مطلب هلکان چې دي نو نن سبا کم ځوانان چې را لوی شي نو هغوی چې دی دا فحاشۍ شروع کړي مطلب په غلطو لار رواني نو بیا دا خو یو د ادب لار ده یو ښه لار ده نو پرېږده چې دی دا شاعري وکړي داسې غلط کار خو نه کوي که نه اوس که یو غلط کار کو نو موږ به ورته وی چې مه کوئ نو یو شعر د کتونکو ډله کې نه ولې موږ د پروګرام ورسره شعرونه مونږ وایو د نظم عنوان دی یتیم یارانو زه چې لس کلنه ومه د اختر شپه په کوڅه کې ناست وم راسره 3-4 ملګري هم وو ټولو خوشحاله چې سبا اختر دی موږ د یو بل نه تپوسونه کول سبا به څنګه رنګ جامې اچو زما د ښي طرف ملګری ووی زه خو به تورې جامې تورې سفلې ورسره هم توره ګړۍ اچوم زما د کس طرف ملګری وایي ما له بابا سپینې جامې اغوستې زما د کس طرف ملګری وایي ما له مې پلار سپینې جامې اغوستې جامو سره به تور سینډل اچوم زموږ د درېیم ملګري داسې ووی زما بابا ستا د بابا نه ښه دی ما له یې 3 جوړې جامې اغوستې چې زما وار شو ټولو ما ته کتل زه غلی ناست وم سوچ کې تللی وم دې کې د یو رانه پوښتنه وکړه منصوره ته به څنګه جامې اچوې ما ورته وخندل او مې ویل زما جامې خو به سبا ووینې چې زه به څنګه رنګ جامې اچوم د دوی نه پاسېدم په منډو د خپل کاله په ور ورننوتم زر د مورجانې خواله ورغلم مور ته مې داسې په ساګانو ووې زما مورجانې یو خبره کوم مور مې ویل زویه قربان دې شمه ستا په ورکوټې زړه کې څه پراته دي ما په جواب کې ورته داسې ووې د سپین دادا غزامن پیژنې زموږ د چم هغه سودیس پیژنې د پاسکورو هغه اویس پیژنې هغوی له پلار داسې جامې اغوستې مور چې زه ورته سم وپسخېږم مور مې په سر راله لاس راخ کلو بیا یې سینې پورې راجوخ کړم زه او غرې ونیولې شانتې داسې ووې بچیه غمونه کې زه ژوندی یم د سرسایې پیسې راکړلې چا د سرسایې پیسې که راکړلې چا تاله به هم جوړه جامې واخلم ما په جواب کې ورته داسې ووې د سرسایې پیسې قدر نه کړې چا نو زه به دې اختر کې داسې ګرځم زما مورجانه دې خبرې سره یارانو سمه بجلۍ ونیوله بیا یو بله تسلي راکړله زما نیازبین زما ګل رنګ بچیه یا زما ښکلې غنم رنګ بچیه 2 میاشتې پس به لوی اختر راځي تاله به ښکلې جوړه وګنډمه ما مې نور کونډې مور ته ایسونوې خو بس په پلار پسې ارمان راغی یکدم په ما باندې سر وچورلیدو او په یو دم ځمکې ته پرېوتم او ما په وچو شونډو داسې ووې لړ شی ملا راولې خلکه یا څه دوا راولې خلکه ما له اشنا راولې خلکه او زما بابا راولې خلکه سبا اختر دې زه به یې څنګه تېرومه زبردست ډېره مننه هر یو دي سم درد و مکمل خپله فلسفه دې پکې بیان کړې ده بس وسله پک دې چا پلارانو وفات شوي هغوی ته جنتونه نصیب کړي او کور ولې د الله سبب جوړ کړی چې کور ورته د الله صبر ورکړي او ډېره ښکلې شاعري دې وکړله یقین وکړه ما ته جړا راوستله لکه اوس لږ معمولي شان خفګان میوزیک مې ورسره شوی دی شانو به ته اوس جړېدلی م وې ښه جي